أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو امید کمپیوټر لرنینګ اکیډمي. راځو نن HTML کې یو پیراګراف ته د پیراګراف چې کوم رائټینګ کوم سنټنس کوم لیکل دي هغې له موږ تاسې کلر چینج کوو او څنګه کولی شو چې د هغې ته موږ تاسې فونټ کلر چینج کړو. رابه شو موږ تاسې بله ویډیو ما په سبلایم کې کړې وه خو اوس یې نه کومه. تاسو ته زه کار په نوټپیډ کې کوم چې تاسو هم لږ ورسره بلد شئ، لاس مو ورسره بلد شي. دې سره زه د یو سټارټ علم HTML هیډ راځمه. ما پرون هم تاسو ته ویلي وو چې باید تاسو ټایپینګ چې کم سپیډ دی هغه لږ سیوا وي، لږ تیز وي. سوري دا به کلوز کړو، ما کلوز نه کړو. دا به کلوز کې دی چې کم ټیک دی، کم ټیک ما پرون په فسټ ویډیو چې کم ویډیو هغې کې ما درته ویلي وو چې کم ټیک تاسو سټارټ کوئ هغه به تاسو کلوز کوئ هم. د سټارټ او دغه ټیک ته به تاسو ډېر زیات سوچ کوئ چې دا مو بیا درنه هېر نه وي. بډي به سټارټ کړو، بډي به سټارټ کړو. را به شو لاندې دلته به بډي چې کوم سټارټ موږ تاسې اخیستی وو دا به آف کړو. HTML موږ تاسې نه دی آف کړی، HTML چې کوم ټیک دی هغه موږ تاسې کلوز کړو. را به شو دلته موږ تاسې ټایټل به یو ټایټل ورکړو. موږ تاسې سیکنډ ویډیو د سیکنډ ویډیو به ورکړو، سیکنډ کلاس به ورکړو. خیر دی، کوم پرابلم نشته. راځم دا داسې وکوم په کنټرول ایس باندې. کنټرول ایس باندې دلته زه ډیسکټاپ ورته سلیکټ کوم او دلته راځم سیکنډ ډاټ HTML. ما درته ویلي وو چې کله هم تاسو ویډیو سیو کوئ بیا فسټ ټایم کې باید تاسو چې کوم سیکنډ ویډیو ورکوئ د هغې سره به HTML لازمي ورکوئ، ډاټ HTML لازمي ورکوئ. که چېرې تاسو دا ورنه کوئ بیا تاسو سره چې کوم کوډینګ دی، کومه ویډیو HTML کوم کوډینګ دی تاسو سره نشي سیو کېدلی. باید چې دا کوم سیکنډ نه بعد د فسټ نوم تاسو ورکولی شئ، سیستم ورکوئ. که دلته تاسو ترډ ورکوئ، فورت ورکوئ، خپل که ځان نه یو نوم ورکوئ، تاسو یو نیم ورکولی شئ. او د ډاټ HTML دا به لازمي د HTML سره تاسو دا خامخا ورکوئ. داسې بیا CSS جاوا سکرپټ د دې سره خپل دغه دی بیا موږ تاسو خپل ویو. را به شي دلته دا به سیو کې. دلته زه ګورم چې ما سره راغلی که نه، او دا یعنې بلکل ما سره یو دغه راغلی. زه راځم دلته یو پیراګراف ورکوم. فار اګزامپل پی ټیک سټارټ کوم، د پی ټیک مې سټارټ کو. دلته راځم ویلکم ټو امید کمپیوټر لرنینګ اکیډمي. ما دا ولیکو. راځم پیراګراف چې کوم ما سټارټ اخیستی و هغه کلوز کوم. ځکه که چېرې کلوز نه کړم دا ما سره بیا کار نه کېږي، ما سره نه سیو کېږي. زه به دا سیو کړم کنټرول ایس باندې. را به شم وګورم چې ما سره دا راغلي و که نه. دلته به زه دا ریفریش کړم. چې ریفریش مې کړو بلکل وګورئ دا ما سره بلکل راغلي. او زه اوس راځم که دې کلر چینج کوم. دې کلر زه څنګه چینج کولی شم؟ دې کلر را به شئ دلته نوټپیډ ته، نوټپیډ کې به دلته یو څه ورکوئ. د څه ټیک به سټارټ کوئ؟ د څه ټیک به سټارټ کوئ؟ د فنډ ټیک به سټارټ کوئ. را به شئ دلته کلر کې تاسو ورته مینشن کوئ کوم قسم چې کوم کلر تاسو ذهن تاسو ته خوند درکوي. دلته به هغه کلر زه ریډ کلر ورکوم. دا خیر دی مړه، ما ریډ کلر ورکړو. دا مې راځم دا مې آف کړو. دلته زه د کوم ټیک چې ما سټارټ کړی د فنډ دا به زه کلوز کړم، کلوز به کړم دا. او دلته به دا کلوز کړم او را به شم دا به دلته سیو کړم او را به شم دلته ګورم چې ما سره کلر چینج شوی دی که نه. واو کلر موږ سره چینج شو. تاسو په دې میتډ باندې کلر چینج کولی شئ. او بله ویډیو به انشاءالله موږ تاسو په دې باندې چې څنګه موږ تاسې دې ته سایز ورکولی شو او د دې لوکیشن د دې ته موږ تاسې دې چې کوم ځای دا چینج کولی شو. سینټر ته راولو، دا باټم ته راولو، لکه رایټ لیفټ ته راولو. دا به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې موږ تاسو له ښایو.
دا و دلته او تاسو دغه کولی شئ که چېرې تاسو غواړئ چې دا دغه لږ دغه کې بل دغه کې به انشاءالله بریک هغه هم درته ښیو چې څنګه تاسو لاین بریک کولی شئ. دا به موږ تاسو سره دا و د څنګه موږ تاسو یو د پیراګراف کلر چینج کولی شو. امید لرم چې یو څه به تاسو په ذهن کې یو څه زده کړي وي. موږ کوشش کوو چې څه تاسو ته ویډیو جوړوو چې هغه تاسو په ذهن تاسو مایند کې کښېني او تاسو هم دا کوشش کوئ چې هغې باندې بار بار پریکټس وکړئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې نور ملګري هم تاسو د دې موږ تاسو د لیکچر نه د ویډیو نه څه فایده حاصله کړي. بای.